دوباره خوش آمدید دوستای عزیز. در این بخش برنامه هم یکی از مهمانای در برنامه داریم با خود. روی موضوعات بحث میکنیم که واقعا دامنگیر مردم ما هست و این موضوع خیلی جدی هست و مردم ما با مشکلات زیاد روبرو هستند. البته که نرخ‌های مواد غذایی هست و بی‌کیفیت بودن آنها. در ماه مبارک رمضان از اینکه باید بیشتر به این تاکید شود که مواد غذایی نرخش کمتر شود، پایینتر شود تا مردم ما بر راحتی بتانن از او استفاده بکنن و کیفیت مناسب و بالایی داشته باشه. اما متاسفانه با این مشکل ما روبرو هستیم، هم مواد بی کیفیت است، هم قیمتش از حالتهای عادی بر ماه مبارک رمضان دو چند و سه چند میشه. حتی در بعضی از ولایت‌های ما از یعنی از یک چیزی که 50 افغانی قیمتش بود از او 200 و 300 شده. امروز هم استاد با خود داریم عبدالله موسم و استاد پهنتون ماستر در بخش اقتصاد با ما هستن. راجع به اقتصاد کشور ما و راجع به کیفیت بودن و راجع به نرخ‌های مواد غذایی بر ما خواهد گفتن. سلام بر شما آقای موسم، خوش آمدید. سلامونه تاسو ته د تلویزیون ټولو لیدونکو ته خدای وکړي چې یو ښه سهار یې پیل کړی وي او د روژې مبارکې میاشتې په خوښۍ سره پیل کړي وي. ډېرې مننه استاد که په پیل کې دا راته ووایاستل چې عموما د روژې په مبارک میاشت کې دا نرخونه ټیټېږي. دلیل یې څه وي، علت یې څه وي په ځای دې چې د روژې په مبارک میاشت کې باید نرخونه یعنې کنټرول شي، ځکه ثواب هم لري، خلکو ته یې خیر ورسېږي، زیاتره بېوزله کسان هم وي، نرخونه جګېږي. علت یې په څه کې تاسو ګورئ؟ مختلف عوامل دي په دې برخه کې چې نرخونه لوړوي. یو راځو د اسعارو د افغاني په مقابل کې د اسعارو لوړوالی ده، خو دا دومره تاثیر زما په فکر نه کوي، ځکه چې هغه اجناس په مختلفو وختونو کې مونږ واردوو، ولې مختلفو وختونو کې اسعار ټیټ او جګېږي. په هغه وختونو کې مونږ دا نرخونه معلوم دي چې نه دومره زیات تغیرات پکې نه راځي، ولې په د روژې مبارکې میاشتې د رسېدو سره داسې تغیرات راځي چې حتی تر 100 200 افغانۍ پورې په یو جنس کې تغیرات راځي. دا یو عوامل چې دا د پیسو د افغانۍ په مقابل کې د بهرنۍ اسعارو لوړېدل دي، ارزښت یې لوړېدل دي. او بل احتکار د مونږ راځو چې د اسلام مبارک دین احتکار منع کړی دی، او د احتکار هغه وخت کې منځته راځي چې یو څوک جنس واردوي. مونږ وارداتي هیواد یو او زیاتره هغه اجناس زمونږ د نورو ممالکو نه واردوو، نو په دې اساس هغه اجناس تقریبا یو میاشت 2 میاشتې مخکې چې چیرته وارد شوي وي هغه په ګودامونو کې ساتل کیږي، چې ګودامونو کې وساتل شو، یعنې د روژې مبارکې میاشتې لپاره هغوی هلته ځان ته مواد جمع کړي وي او بازار ته نه وړاندې کوي. چې بازار ته وړاندې نه کړي نو دا ښکاره خبره ده چې هلته د شارټیج منځته راځي، یعنې هغه مواد چې دي کمیږي، چې کم سو نرخونه یې اتومات شي، هلته د خلکو تقاضا زیاتېږي چې هغه جنس ته مثلا زه راځم د یو کرایې باره کې به تاسو ته معلومات درکړم. د عادي ژوند کې مونږ روزمره چې د وظیفې نه کور په طرف ځو، د مازدیګر وخت کې هغه هلته تقاضا د خلکو ډېره وي، موټر کمبودي او دلته هغه ډریوران استفاده کوي، یعنې ناوړه استفاده. دې ته مونږ ناوړه استفاده ویلی شو چې او دا منع دی په اسلام کې، چې په دې وخت کې هغه موټر چلوونکي اتومات خپلې کرایې لوړوي، یعنې په 100 افغانۍ چې وي 10 تر 40 پورې داسې وخت راځي چې 40 پورې مونږ ما خپله ولیدله پرون تېره ورځ را روان وم، نو موټروان نارې ویلې چې 40 روپۍ، یعنې هغه ځای چې 100 روپۍ و 40 روپۍ. نو ما بل ملګري راته ویل چې دې ته وګوره دا څومره ځله روان. بالکل همدغه مسایل دي چې همغه د هغه تقاضا ته ډېره شي او عرضه کمه، یعنې مونږ سره هغومره عرضه وجود نه لري، دې په اساس هم نرخونه چې شی کېږي اتومات لوړېږي. او بل عوامل ته راځم، همدغه احتکار دی چې کولی شي په منفي تاثیر ولري او خاصتا په د افغانستان په وګړو باندې، ځکه احتکار اسلام ناروا کړی ده. باید احتکار په یو جنس کې ونه شي، خو متاسفانه زمونږ د خلکو مونږ د ولس هغه تجاران مونږ د ولس هیلو څخه ناوړه استفاده کوي او هغه څه چې ضرورت لري هغه دوی نشي کولی چې لاسته راوړي. نو دې په اساس باندې مونږ ویلی شو چې دغه څو عوامل دي چې د نرخو په لوړولو کې
تاثیرات لري. چطور میتونیم از همین بلند رفتن نرخ‌ها جلوگیری بکنیم؟ نو دلته اوس تقریبا د سوره د مخکې ما یو ټاپک لوسته هغه کې تقریبا 15 کلونه د 15 کال وړاندې تقریبا د کابل په ښاروالۍ کې یو د نرخونو د تعینېدو یو ریاست شتون درلوده چې نرخونه باید تعیین شوي وای ولې هغه د 15 کلونو را په دې خوا چې کله په د انتقالي حکومت نه وروسته انتخاباتي حکومت شو او د مونږ فعلا حکومت چې ده په دې حکومت کې یعنی آزاد بازار دا برخه نشته یعنی آزاد بازار وړاندې شو آزاد بازار په نورو ممالکو کې ښېګڼې لري خو متاسفانه چې په افغانستان کې آزاد بازار څخه منفي استفاده کیږي په دې اساس باندې مونږ که راسو آزاد بازار ته آزاد بازار کې یعنی هر سړی سالم رقابت باید وکړي ولې زمونږ تجاران چې دي هغوی ناسالم رقابت دلته لري یو څو اشخاصو یا څو تجارانو په منځ کې د اجناس دي واردېږي او هغوی چې په هر نرخ باندې په هر چا باندې وپلورل نو په هغه نرخ باندې نو دلته د خلکو مجبوریت نه دوی ناوړه استفاده کوي یعنی خلک مجبوره دي چې هغه شی واخلي که مجبوریت نه وي نو خامخا هغه ته ضرورت هم نشته چې هغه خو د مجبوریت په وخت کې خلکو هم ناوړه استفاده کیږي او دوی خپله هغه نرخونه په بازار کې وړاندې کوي چې ما ته مجبور د رژیم باره کې میاشت کې هغه نه استفاده وکړو چې په هر څومره کې مثلا لازمه د یوې ډوډۍ کې هغه ورکومه مثال ورکومه که چېرته یوه ډوډۍ په 60 افغانۍ هم شي ما ته ضرورت لرو ورته باید ما ته هغه واخلو نو دې وخت کې تجاران چې په همدغه ناوړه استفادې نه کار اخلي او په هغه پلورونکو باندې تأمیلوي چې هغوی ضرورت ورته لري چې په هر څومره قیمت باندې وي باید دوی دا قیمت ترلاسه کړي او خپل هغه د زندګي د روزمره ژوند چارې پر مخ بوځي. واقعا یعنې څو کاله مخکې چې ښاروالۍ دغه اداره په خپل دغه کې درلود دا اداره باید بیرته فعاله شي بیرته باید دغه نرخونه کنټرول شي. اوس دلته د آزاد بازار موضوع ده آزاد بازار دا اجازه نه ورکوي چې ته په بازار کې خو که چېرته د بازار نه هغه د چوکاټ نه وځي نو بیا دولت مجبور مکلف دی چې باید اقدام وکړي په دې. دلته اوس د دې ترڅنګ یو بل ریاست دوی شتون لري ولې په دې کې باید هغه لوړپوړي چارواکي ګډون وکړي دې کې مداخله وکړي چې دا مشکل حل کړي. دلته اوس د کابل ښاروالي او ریاست لري د هغې ته نه کیفیت لیدل کېږي چې کیفیت یې صحیح ده که نه ده نور د قیمت یې هر څومره لوړ یعنې په 10 افغانۍ راوړل شوی په سل یو کس خرڅوي نو دا د هغوی پورې تړاو نه لري ځکه زه کیفیت ګورم نور د صلاحیت چې مخکې ما سره و هغه صلاحیت اوس ما نه اخیستل شوی ده دا هغه چارواکو ته راجع کېږي چې پخوا وختونو کې د آزاد بازار افغانستان ته راوځي که آزاد بازار کې باید یو فکر اول منځته راغلی یو چارچوکاټ منځته راغلی وي په لیکلي شکل باندې یو څه وجود درلودی چې دغه ستاسو قانون دی مقررات دی په دې اساس به تاسې نرخونه ټاکئ ولې هېڅ د قوانینو کې دا نه دي ذکر شوي دی یعنې هغه چوکاټ چې باید لیکل شوی وي هغه نه دی ولې متاسفه چې دلته داسې یو امکان شته خو په نور مملکتونو کې بیا دا په سالم رقابت تبدیل شوی د هر سړی کولی شي هلته دولت چې ده د خپلو وګړو لپاره استفاده ترنه کوي په دې کې یعنې دولت چې څه ورته ووایي هغوی همغسې ترتیبات ورته نیسي خو دلته متاسفانه چې آزاد بازار یو منفي فکر منځته راغلی دی چې په آزاد بازار کې چې اوس ته دوکاندار ته ورم چې آزاد بازار ده آزاد بازار چې هر څومره مې زړه زه کولی شم په هغه خرڅ کړم نه دولت ما په قیمته راوړي او په حال چې هغه شی په 10 افغانۍ ده تی په 50 افغانۍ لاسه راوړي ورته 10 افغانۍ ده وایي ما قیمته راوړی چې قیمته ده وایي زه په همدومره خرڅوم که یې هغه تا مجبوریت ده مجبور په 50 افغانۍ واخلي که مجبوریت ده نه وای نو حتما د ستونزه به نه وه خو هغه لیکل شوي اسناد چې وایي په همغه وخت کې دا بازار افغانستان ته راته باید داسې همغه فکرونه منځته راغلي وای همغه لیکلي اسناد وجود درلودلی نو دا ستونزه به اوس مونږ نه درلودی. استاد کسایی که را وارد میکنه همین مواد غذایی در داخل افغانستان اینا با قیمت بالا میارن یا ایست که کسی که در داخل افغانستان هست از او خریداری میکنه و دوباره بالای مردم به فروش میرسانه این قیمت تغییر میده؟ دا ډېر ښه سوال ده زه راځم تجاران معمولا د یعنې هغومره
فایده چې سنجوي هماغومره فایده اخلي. ولې دلته د مونږ عمده پرچون پلورونکي لرو. عمده پلورونکي د دې لپاره چې تجار نه واخلي، تجار راځي دلته د عمده پلورونکی راځي په یو ګودام کې ساتي، هغه بازار ته نه وړاندې کوي، یعنې هغه د احتکار موضوع دلته منځته راځي، هغه بازار ته نه ولې دا څو ورځې مخکې د خانجان کوزی دا د تجارتي خونو مرستیال ده، هغه وویل که داسې کوم ثبوت په تجارانو وي چې جنس قیمته خرڅ کړی وي نو مونږ ته د عرض شي، یعنې مونږ ته د عرض وکړي چې دغه مسایلو باندې دوی چې ده کار کړی. ولې دلته د عمده پلورونکو مسله ده چې تجار مثلا 10 افغانۍ ورکړي، عمده پلورونکی وساتي په ګودام کې، عمده پلورونکي نه وروسته د پرچون پلورونکي ته ورځي، پرچون مجبور دی عمده پلورونکي نه په هغه قیمت باندې واخلي چې هلته یې ګودام کې ساتلی او دلته د خلکو تقاضا ډېره او د خلکو تقاضا چې ډېره شوه نو مجبوره قیمتونه چې کې لوړ کړي او هلته د مفاد لپاره ناوړه مفاد لپاره زمینه برابره کړي. یعنې مهمه دا ده چې باید هغه د ګټې دغه ورته معیار ورته وټاکل شي چې ته یو شی راوړې په دې کې باید تر دې نه زیاته ګټه وانه اخلې. بلکل، ځکه دلته اوس راځو که چېرته همغه اسنادو مثلا مقرراتو دا شیانو قوانین وجود درلوده نو حتما یو جنس یې واردېده ورته ویلې به چې دا په دومره قیمت باندې راغلی، په دومره قیمت باید چې خرڅ شي. ولې دا هېڅ هم نشته، باید دوی داسې یو لایحې سره ترتیب کړي دا کوم تجارتي سکتورونه چې دي چې باید هغه نرخونه چې په څومره نرخ باندې افغانستان ته واردېږي د ټاکسو ټولو کرایې ټولو اجناسو سره چې شی کړي په دې باندې وضع کړي او د هغه نه وروسته هغه څومره مفاد چې منځته راځي هغه مفاد هم دوی وسنجوي چې هغومره نه تجار پکې تاوان وکړي، ځکه هغه تجار هم چې راغلی د ګټې لپاره راغلی چې نه هغه پکې تاوان وکړي، نه هم د پلورونکی پکې تاوان وکړي او نه پرچون پلورونکی پکې تاوان وکړي. واقعا په نورو هیوادونو کې دغه حالات څنګه دي؟ یعنې دا د نرخونو جګوالی او ټیټوالی څه ډول ارزوي؟ تاسو مطالعه کړې ده، کتلې مو دي، لیدلې مو دي، تاسو د پوهنتون استاد یاستئ، دغه موضوعات درته ښه معلومیږي. په نورو هیوادونو کې څه ډول دی دغه د نرخونو کنټرول؟ هلته هم آزاد بازار دی. بلکل، خو هلته سالم رقابت موجود، هلته حکومت کنټرول لري په خپلو تجارانو، هلته ناوړه استفاده نشته، ځکه هلته دولت هغه قوانین جوړ کړي دي چې په همغه قوانینو باندې باید یو سړی عمل وکړي او ځکه هلته د قوانینو سرغړونه هم نشته. مونږ خو قانون جوړ کړی خپل هغه قانونو سرغړونه کوو، یعنې هلته هر څه په چوکاټ کې جوړ شوي دي چې په کوم چوکاټ کې مونږ باید راځو. دا د روژې مبارکې میاشت کې تقریبا زیاتره اروپایي مملکتونه چې هغه غیر اسلامي مملکتونه دي هلته نرخونه کمیږي، یعنې هغوی هم د دې لپاره فکر کوي چې هغوی ته بیا فایده دومره خو په خپل قیمت به یې ورکړي خو فایده ورته دومره مهمه نه وي، ځکه هغوی غواړي چې د مسلمانانو لاسنیوی وکړي په داسې مبارکو ورځو کې. ولې متاسفانه چې دلته مونږ هغه نورمونه نه لرو چې هغوی ځکه بیرته راځو هغه سالم رقابت ته چې سالم رقابت نشتون د خلکو نه ناوړه استفاده ده دلته. دقیقا. استاد چطور مردم ما میتونه جلو هزینه بگیره؟ چون حکومت هم تا حد تلاش کرده اما متاسفانه که تا به حال نتیجه خلک کولی شي په دې مردم میتونه که جلو هزینه کار بگیره؟ خلک مجبور دي، د خلکو مجبوریت نه استفاده کیږي دلته. خلک کوای نخلي خو ما ته ضرورت لرو بیا هغه کار وګي کوای نخلو خو ما ته وګي پاتې کیږي، یعنې د ژوند هغه پوره کولی نشو. او که چېرته وای خلو په قیمت ارزښت سره دا ټول راجع کیږي دولت ته چې دولت هغه تصمیمونه ونیسي د څو تجارتي سکتورونه چې دي لکه ایسا شو، دغه تجارت شو، د تجارت وزارت شو، مالیه وزارت شو، ښاروالي شو، یعنې دغه ټول هغه وزارت ځکه مونږ زیاتره وزارتونه په همدې بخش کې فعالیت کوي، صنایع شو، اقتصاد وزارت، یعنې دا وزارتونه ټول په همدې بخش کې فعالیت کوي. باید دې ته داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې نه د هغه غریب ولس، ځکه مونږ تقریبا 80 تر 80% بېوزله کسان لرو، بېوزله ولس لرو، یعنې د دې نه باید ناوړه استفاده ونه شي، ځکه هغه هم یو انسان د روژې مبارکه میاشت کې حد اقل چې یو څه خو باید یو ښه ډوډۍ خو باید وشي، دا نورو ورځو کې نه شي خوړلی، د مبارکې میاشتې کې خو باید حد اقل دغه ښه جنس ترلاسه کړي او ویې خپل هغه روژه په کم مقدار باندې. استاد په لنډ ډول سره وخت کم لرو، په لنډ ډول سره که دغه هم راته ووایاست اوس مخکې یوازې دا د روژې میاشت نه ده، د روژې نه مخکې هم که موږ د ادویجاتو ته وګورو، دواخانو ته وګورو، د پاکستان نه په 10 کالدارو باندې یو جنس راوردوي، یو تابلیت به راوردوي، دلته یو په 40 افغانۍ دغه کوي
کنټرول نشته دی. یو څوک راځي هغه نرخ ګوري، هغه تاریخ یې ګوري چې تاریخ تیر دی که تیر، څو افغانۍ ورځې نه اخلي بیا ځي پرېږدي همداسې. که چېرې دغه د مخکې نه کنټرول شي، یعنې د روژې نه مخکې کنټرول شي، دغه د دواخانې دي او داسې نور ځایونه دي، څومره به ګټور واوسېږي او دغه حالات پر د افغانستان پر اقتصادي حالاتو باندې څنګه څه تاثیر لري؟ راځم د کوم اجناس زه پرون ما هم یو څه دوا مې اخیستله، په یو لیکلي 80 RS یعنې پاکستاني روپۍ په لیکلي، یعنې تقریبا پاکستان هغه وارد شوی په 80 روپۍ. هغه چې پاکستان ته لاړ شي په هماغه 80 کلدارې به ته هغلته اخلي، نه به هغه نه جیګ اخلي نه به یې ټیټ اخلي. ولې دلته ما ته په 80 افغانۍ هغه جنس راکړي. یعنې دلته بیا هم راځي، خو دلته باید دولت هغه څه امکانات برابر کړي چې کنټرول لا وسیع کړي. تنها ښاروالي هم دی کې کنټرول ونه کړي، بس دا نور سکټوري وزارتونه دي، دوی هم یو نماینده راشي کیفیت ښاروالي ته پرېږدي چې کوم کیفیت باندې دا شی، یا د دواګانو بخش کې صحت عامې ته پرېږدي چې کوم بخش کې د دواګانې دلته واردېږي، او د نرخونو په مقابل کې وزارت مالیه هم لږ څه تصمیم ونیسي چې هغه مالیات چې په دوی وضع کوي مالیات ورته لږ راکم کړي. همدغه نرخونو جګوالی او ټیټوالی د هېواد پر اقتصادي حالات باندې تاثیر لري؟ جګولی شي، ټیټولی شي، زیان رسولی شي، څه رقم دی؟ که دولت وغواړي هر څه دولت اسانه دی کولی شي چې په هغه نرخ باندې چلته اخیستی وي، په 10 افغانۍ په 12 افغانۍ توپیر سره دلته بازار ته وړاندې کړي او بازار کې وپلوري. نو دولت غېږه خلاصه ده، دولت کولی شي هر څه وکړي، خو چې اراده موجوده وي. چې اراده موجوده نه وي بیا هم موږ نشو کولی چې هغه څه چې موږ په دوی باندې وکړو هغه ترسره کړو. ولې بیا هم هغه د دولت اراده مهمه ده چې د دې ولس هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او یو ښه مالیات په نظر کې ونیسي، او د لارو د خلاصون لپاره هم څه دا کومې وارداتي لارې د دوی لپاره هم څه تنظیمات ونیسي او په ښه کیفیت سره او ښه نرخ سره ولس ته جنس وړاندې کړي. خیر نه هماغه دغه خبره سترګې مو چاته دي، سترګې مو بس کامرمین ته نه دي خو دکاندارانو ته دي او دولت ته دي، چې خدای پاک دې دکاندارانو ته انصاف ورکړي او دولت ته دې هم همدغه توان ورکړي چې پر دې دغه ادارې سره راټولې کړي او د دغه سیستم لپاره کار وکړي چې نرخونه کنټرول کړي. ډېره زیاته مننه استاد چې راغلی زموږ خوشحاله اوسئ. ډېر خوندور بحث په دې هیله یم چې خلکو اورېدلی وي او همداراز مسئول کسان باید کار وکړي. خدای پامانی کو مجبور خداحافظی کنیم با شما دوستا و نازنینان. خدا کنه که همگیتان تا این دم ما را همراهی کرده باشین. تا فردا که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.